بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خپلې ځواني ساتنه وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، په ځانګړې توګه ځوانانو ورونو، موږ او تاسو د خپلې ځواني ساتنه هله کولی شو چې د الله رب العزت د احکامو او د اوامرو موافق عمل وکړو. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات واورو او کم پیغام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځوانانو ته لري هغه عملي کړو. په دې پوه شئ، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه ځوان چې ځان د اخلاقي فساد نه ژغوري، هغه ځوان چې هغه پاکلمني غوره کوي، هغه ځوان چې هغه فساد، منکرات او فجایعو ته شا کوي، د آخرت په ورځ به د الله رب العزت د رحمت د سوري لاندې ولاړ وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه ځوان که هغه ته یو د ښایست او د نسب والا ښځه اخلاقي فساد ته بلنه ورکوي او دا ورته وایي چې انی اخاف الله، زه د الله نه ویریږم، دا ځوان به الله رب العزت د آخرت په ورځ د خپل د رحمت د سوري لاندې دروي. همدارنګه هغه ځوان چې د هغه نشو نمو، د هغه لویوالی د الله رب العزت په عبادت کې شوی وي، چې کله حد د بلوغ او د تکلیف ته رسېدلی ځان د الله د اوامرو او د احکامو پابند کړی، د نواهیو نه اجتناب کړی، الله به دا ځوان هم د آخرت په ورځ د خپل د رحمت سوري لاندې دروي، لکه چې رسول الله فرمایي وشاب نشأ فی عبادت الله. نو د ځواني ساتنه په دې باندې کیږي. که خدای مکړه زموږ ځوانان د مانځه نه خبر نه وي، د روژې نه خبر نه وي، د ښایسته اخلاقو نه خبر نه وي، همدارنګه د الله او د الله د رسول پیغام نه خبر نه وي، نه اوامر پیژني او نه نواهی پیژني، بلکې د دنیا ژوند ته ژوند وایي او د دنیا په ژوند او د خپل په ځواني باندې دوکه شوی وي، نو د آخرت په ورځ به هغه د الله د رحمت نه لرې، نو د الله په غضب او په لعنت کې به ګرفتاره وي. نه راشئ درنو ځوانانو، د خپلې ځواني ساتنه په دې باندې وکړئ چې د الله د حکمونو او د الله رب العزت د اوامرو پابند شو. همدارنګه الله رب العزت فرمایي چا چې د خپل خواهشات قابو کړل، د نفس او د هوا تابع نشه، جنت د هغه هستوګن ځای دی، لکه چې الله په صورت نازعات کې 41 آیت نه تر 42 آیته پورې فرمایي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله فرمایي چا چې د خپل رب په مخ کې له درېدو نه ویره کړې وه او نفس یې له ناوړه غوښتنو څخه ساتلی و، نو جنت د هغه هستوګن ځای دی. او د دې په خلاف که څوک د خپل نفس او د خواهشاتو او د هوا تابع شي، بیا جنت د هغه هستوګن ځای نه دی، بلکې د هغه هستوګن ځای جهنم دی. او الله رب العزت فرمایي هغه ډیر بد هستوګن ځای دی. الله دې موږ ترې وساتي، الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله د اوامرو او د الله د احکام موافق عمل وکړو، تر څو چې الله رب العزت زموږ هستوګن ځای جنت وګرځوي. همدارنګه درنو خویندو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه ښځه چې 15 وخته لمونځ کوي، البته دا 15 وخته لمونځ په خپل وقت باندې کوي، او د رمضان د میاشتې روژه نیسي، د اخلاقي فساد نه ځان ژغوري او ځان ساتي، او که خاوند لري د خپل خاوند اطاعت کوي، نو محمد رسول الله فرمایي له کومې دروازې نه چې وغواړي جنت ته داخلیدلی شي. دا د کامیابی لاره ده، دا د سرفرازي لاره ده، دا د عزت لاره ده. نو ولې په تیارو کې پراته یاستو؟ راویښ شئ،
الله رب العزت سره د جنت سودا په دنیا کې وکړئ او د جنت سودا په دنیا کې په څه کېږي په ښایسته اعمالو باندې او کومه ښځه چې 5 وخته لمونځ نه کوي یا یې کوي خو په خپل وخت نه کوي د اخلاقي فساد نه ځان نه ساتي د خپل خاوند اطاعت نه کوي نو دا به بیا چیرته جنت ته داخلیدلی وشي الله دې رحم وکړي په موږ باندې حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایه چې تاسو ما ته د 6 څیزونو ضمانت راکړئ زه درته د جنت ضمانت درکوم اول چې خبرې کوئ نو رښتیا به وایئ په خپلو خبرو کې دروغ مه وایئ ځکه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وینا ده څوک چې رښتیا وایي رښتیا لارښوونه کوي نیکي طرف ته او نیکي لارښوونه کوي جنت طرف ته نو رښتیا ویل صداقت داسې یو شی دی چې انسان جنت ته رسوي نو محمد رسول الله فرمایي چې خبرې کوئ رښتیا وایئ د دې خبرې ضمانت تاسو ما ته راکړئ زه به تاسو ته د جنت ضمانت درکړم نو ګرانه ځوانه همدارنګه خویندو راشئ د خپلې خبرې مقایسه کړئ ځان سره حساب وکړئ چې په خپل ورځني ژوند کې په خپلو خبرو کې څومره تاسو رښتیني یاست او څومره تاسو دروغ او کذب استعمالوئ دویم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وعده مو وکړه نو د خپل وعده به پوره کوئ د دې خبرې ضمانت تاسو ما ته راکړئ زه د جنت ضمانت تاسو ته درکوم ځکه وعده خلافي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپلو ویناوو کې د منافق صفت موږ ته راپیژني که دا وعده ستاسو د الله بندگانو سره وي او که ستاسو دا وعده الله سره وي خو د خپل وعده به پوره کوئ موږ په شپه ورځ کې الله سره وعدې کوو په منځونو کې وایو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین همدارنګه په وترو کې وایو چې اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک او دا هم وایي چې نشکرک ولا نکفرک نو اوس وګورئ د خپل ورځني ژوند ته چې څومره په خپلو وعدو سره چې تاسو الله سره کوئ دا وعدو باندې تاسو وفا کړې دریم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې در سره امانت کیښود په هغه امانت کې به تاسو خیانت نه کوئ د دې خبرې ضمانت تاسو ما ته راکړئ نو زه تاسو ته د جنت ضمانت درکوم وګورئ د خپل ژوند چې څومره امانتونه په سالمه طریقه باندې بیرته د هغو خاوندانو ته سپارلی دي او څومره په امانتونو کې خیانت شوی په دې هم پوه شئ درنو ځوانانو چې د الله رب العزت کلام چې نن ورځ زموږ او ستاسو تر مخه پروت دی لولو یې اورو یې دا د الله رب العزت امانت دی موږ سره هغه اوامر چې الله په قرآن کې ذکر کړي که تاسو په هغه باندې عمل وکړئ او د کومو څیزونو نه چې الله رب العزت په خپل کلام کې نهیې کړي د هغه نه ځان وساتئ نو تاسو به دا امانات الله ته په سالمه توګه باندې سپارلی وي او که خدای مکړه په دې امانت کې خیانت وشي او خیانت دا چې د الله رب العزت اوامر او احکام عملي نه کړئ د نواهیو نه اجتناب ونه کړئ نو بیا به الله که څه ځواب وایئ الله وایي انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین منها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا دا امانت خو اوس برداد شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې در سره امانت کیښود خیانت به پکې نه کوئ د دې خبرې ضمانت تاسو ما ته راکړئ زه به په دنیا کې تاسو ته د جنت ضمانت درکړم څلورم دا چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ځان به د اخلاقي فساد نه ژغورئ د خپل شرم ځایونو ساتنه به کوئ د دې خبرې ضمانت تاسو ما ته په دنیا کې راکړئ زه به تاسو ته ضمانت د جنت درکوم د حضرت سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل من یضمن لی ما بین لحییه و ما بین رجلیه اضمن له الجنه نو ځکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي
چې تاسو ما ته دا ضمانت راکړئ چې د اخلاقي فساد نه به ځان ساتو، زه به تاسو ته په دنیا کې د جنت ضمانت درکوم. الله رب العزت دې موږ وساتي. بیا هم وایم کومه ځوانانو کې چې حیا پرته وي، هغه ځوانان چې پاک لمنې وي، هغه ځوانان چې د فساد و منکرات نه ځانونه او د بېحیایي نه ځانونه ژغوري، دا به د آخرت په ورځ د الله رب العزت د رحمت د سوري لاندې ولاړ وي. پنځم، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خپل نظر به ښکته ساتئ. د دې خبرې ضمانت تاسو ما ته په دنیا کې راکړئ، زه د جنت ضمانت درکوم. الله هم وایي وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته مؤمنینو لپاره دا ووایه چې هغوی دې د خپلو نظرونو او د خپلو سترګو ساتنه کوي، حرام دې په سترګو نه ګوري. د سترګې الله د څه لپاره پیدا کړي؟ د دې لپاره چې ته د الله کلام پې ولولې او د الله پیغام واورې. سترګې الله رب العزت د دې لپاره پیدا کړي دي چې ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات ولولې او د الله او د الله د رسول ارشاداتو نه ته برداشت وکړې، حق پې وګورې، هغې لارې ته روان شي چې تا حق ته رسوي. راشه نن ته خپل ځان سره حساب وکړه، خپلو سترګو سره حساب وکړه، سترګو ته ووایه چې په نننۍ ورځ کې تا څومره حلال وکتل او څومره دې حرام وکتل. شپږم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خپل لاسونه به له ظلم کولو څخه ساتئ. د دې خبرې ضمانت ما ته راکړئ، زه د جنت ضمانت درکوم. او کله چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه هم کیږي چې ای المسلمین افضل، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي من سلم المسلمون من لسانه و یده. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کیږي چې په مسلمانانو کې ډیر غوره څوک دی؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي هغه څوک چې نور مسلمانان د هغه د ژبې او د هغه د لاس نه په امان وي، یعنی نه چاته په ژبې باندې تکلیف ورکوي او نه چاته په لاس باندې تکلیف ورکوي. مطلب دا چې ظلم نه کوي. آیا ژبې په کنترول کې دي؟ آیا لاسونه او پښې تاسو د ظلم نه ساتلې دي؟ زموږ مجلس د دروغو، زموږ په مجلس کې غیبت، زموږ په مجلس کې بهتانونه او زموږ جلسې او مجلسونه داسې چې د خلکو ترمنځ نفاق او شقاق او بدبختي خپره کړو، الله به درنه پوښتنه نه کوي؟ نه درنو ځوانانو، راشئ چې دا شپږ لارښوونې چې موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راښودلي دي دا په دنیا کې عملي کړو تر څو چې الله موږ جنت ته داخل کړي. اول دا چې رښتینې وبیو چې خبرې کوو رښتیا به وایو، د دروغو نه به ځان ساتو، الله سره دا وعده وکړئ. دویم دا چې کله وعده کوو په خپل وعدې باندې باید وفا وکړو. دریم دا که څوک زموږ سره امانت دی باید هغه امانت په سالمه توګه باندې بیرته هغه خاوند د امانت ته وسپارو. څلورم دا چې باید د اخلاقي فساد نه خپل ځانونه وژغورو، حیا ته په خپل وجود کې ځای ورکړو. پنځم دا چې د خپلو نظرونو او سترګو ساتنه وکړو. شپږم دا چې د خپل لاسونه د ظلم نه وساتو. نو رسول الله وایي چې دا ضمانت راکړئ، زه به د آخرت کې د جنت ضمانت درته کوم. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. الله دې موږ ته د دې توفیق راکړي چې د خپلې ځواني ساتنه په دین سره وکړو او خپله ځواني او انرژي په دین کې مصرف کړو. نور به واورو قدرمنو اورېدونکو، خو هغه د یوې دمې نه وروسته. ایله صفا که د زړه چاره رڼا که د زړه خدای ته ژړا که د زړه شمع د اوښکو پر لیمو باندې روښانه که لرګایانه که شمع د اوښکو پر لیمو باندې روښانه که لرګایانه که راشه د دل په ډیوه لکه مین پروانه کباب که خپله سینه په یادېدو د هغه ښکلي نازنین وژاړه سم په یقین وژاړه. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو درنو ځوانانو، که غواړئ چې الله رب العزت تاسو ته په دنیا کې عزت درکړي، که دا غواړئ چې الله تاسو ته په آخرت کې عزت درکړي، الله مو جنت ته داخل کړي، راشئ پاک لمنې غوره کړئ.
د اخلاقي فساد نه، د خواهشاتو او د نفس د تابعداري نه ځانونه وژغورئ. تاسو به د حضرت یوسف علیه السلام قصه په وار وار اوریدلي او د الله رب العزت کلام هم په دې باندې ناطق دی چې حضرت یوسف علیه السلام ته د ګناه ټول اسباب برابر شوي دي، اما هغه وایي چې انی اخاف الله، زه د الله نه ویریږم. یوسف علیه السلام ځوان و او په ځوان سړي کې شهوت هم زیات وي، خو یوسف علیه السلام ځان د اخلاقي فساد نه ژغوري. ولی هغه یو مسلمان ځوان دی، هغه پاکلمني غوره کوي. دویم، یوسف علیه السلام په دې وخت کې مریی و. دریم دا چې حضرت یوسف علیه السلام له خپلې کورنۍ نه لرې او مسافر و، ځکه سړی د خپلو دوستانو او کورنۍ ترڅنګ د ګناه جرأت نه کوي تر څو سپک او خوار نشي. یوسف علیه السلام خو د خپلې کورنۍ او د دوستانو نه لرې و، خو بیا هم اخلاقي فساد ته لاس نه اوږدوي. دلیل څه دی؟ دلیل دا دی چې هغه د الله رب العزت نه ویریږي. څلورم دا چې حضرت یوسف علیه السلام د دغې ښځې چې دا ښځه یوسف علیه السلام اخلاقي فساد ته رابولي د دې غلام و، او د غلام او د بادار ترمنځ هسې هم حیا ته ځانګړې توجه نه کیږي. پنځم، زلیخا هم ښکلې او هم د منصب خاونده وه، د پادشاه ښځه وه. شپږم، زلیخا پخپله له یوسف علیه السلام نه د ګناه غوښتنه کوله. الله وی وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقال هيت لك. هغه ته د ګناه غوښتنه کوي او حضرت یوسف علیه السلام ورته څه وایي؟ قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. یوسف علیه السلام ورته څه وایي؟ پناه په خدای، زما رب خو ما ته ښه منزلت راکړی او زه دا کار وکړم، داسې ظالمان هیڅ کله بری نشي موندلی. اووم، یوسف علیه السلام د زلیخا په ځانګړې کوټه کې و او دا داسې ځای و چې بل هیڅوک هلته نشو ورتلی. دروازې ټولې بندې کړې وې لکه چې الله وی غلقت الابواب. اتم، دروازې هم ټولې بندې وې. نهم دا چې په خپله زلیخا یوسف علیه السلام ته د ګناه بلنه ورکړه او د دې کار په نه کولو یې وډارکه، خو له دې ټولو سره سره یوسف علیه السلام ګناه ونه کړه. خپله زلیخا حضرت یوسف علیه السلام ته د ګناه بلنه ورکوي. حضرت یوسف علیه السلام څه وایي؟ معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. هغه ورته وایي بندي به دې کړم. یوسف علیه السلام ورته څه وایي؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه. ای زما پروردګاره بندیخانه ما ته ډیره غوره ده د هغه کار نه چې دوی ما هغه ته بلي. راشه د یوسف علیه السلام صفت غوندې صفت په خپل ځان کې پیدا کړه. ګرانه ځوانه، هغه هم ځوان و، ښایسته ځوان و چې د ښایست او د صورت صفتونه تر اوسه پورې په نړۍ او په دنیا کې کیږي، او د ګناه او د اخلاقي فساد ټول اسباب ورته هم تیار شول. بیا هم هغه څه وایي؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه. زما پروردګاره بندیخانه او جیل ما ته ډیر غوره دی د هغې ګناه نه چې دوی ما هغه طرف ته بلي. نو چې کله یوسف علیه السلام د اخلاقي فساد نه ځان ژغوري، د الله ویره د هغه په زړه کې پرته وه. وروسته په خپله زلیخا هم د یوسف علیه السلام د پاکلمني ګواهي ورکوي. څه وایي؟ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. په خپله زلیخا د حضرت یوسف علیه السلام د پاکلمني شاهدي ورکوي. زلیخا وایي چې ما د ده د جلبولو هڅې وکړې، خدای وژغورل شو او د زلیخا خاوند خو لا پخوا ګواهي ورکړې وه. د حضرت یوسف علیه السلام د پاکلمني شهادت او ګواهي خو د زلیخا خاوند لا مخکې ورکړې وه، لکه چې الله رب العزت فرمایي یوسف اعرض عن هذا. حرف ندا محذوف ده. یا یوسف اعرض عن هذا، ای یوسف د دې نه لرې شه.
او خپلې ښځې ته څه وایي واستغفري لذنبکې انکې کنت من الخاطئین د خپل ګناه بخښنه د الله نه وغواړه ځکه ته خطاکار یې. حضرت یوسف علیه السلام وسلام نه دی خطاکار. او د زلیخا او د دې خاوند تر څنګ یو کوچنی ماشوم هم ګواهي ورکوي چې حضرت یوسف علیه السلام پاک لمنی دی، لکه چې الله رب العزت فرمایي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كانت قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. تاسو د یوسف علیه السلام کمیس وګورئ. که د یوسف علیه السلام کمیس له مخکې نه شکېدلی وي نو زلیخا رښتیا ویلي، یوسف دروغ ویلي. او که د یوسف علیه السلام کمیس له شا نه شکېدلی وي نو بیا زلیخې دروغ ویلی دي او یوسف علیه السلام رښتینی دی. ماشوم خبرې کوي چې کله د یوسف علیه السلام کمیس ګوري چې د شاته نه شکېدلی. او په پای کې الله رب العزت د حضرت یوسف علیه السلام د پاکوالي اعلان وکړه چې یوسف علیه السلام پاک دی. نو قدرمنو اوریدونکو په ځانګړې توګه ځوانانو تاسو راشئ د حضرت یوسف علیه السلام دا واقعه واورئ چې څومره د ګناه اسباب هغه ته برابر دي، بیا هم ځان د ګناه نه ژغوري، د خپلې ځواني ساتنه کوي. الله په دنیا کې عزت ورکوي، الله په آخرت کې عزت ورکوي. او د هغه نوم تر اوسه پورې زموږ او ستاسو په ژبه باندې دی. یوازې راشئ په اسلام کې د خپل مسؤلیت وپېژنئ، یوارې راشئ په اسلام کې د خپل موقف وپېژنئ، راشئ په اسلام کې احساس د مسؤلیت وکړئ چې یو ځوان څه مسؤلیت لري، باید څه وکړي. آیا فساد خپور کړي که د دین جنډه په هر ځای کې ورپوي؟ الله دې موږ ته توفیق راکړي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند د نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب.